د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي علومو په انسټیټوټ کې شاوخوا 3,000 هلکانو او انجونو په ځانګړې ازموینه کې برخه اخیستې وه، چې له دې جملې څخه به 350 تنه د طبي علومو په څانګه کې شامل شي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د بلخ ولایت خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښو زده کړو په موخه یې د 70 سلنه انجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې او د میندو د مړینې د مخنیوي په موخه یې هڅې روانې کړې دي. در این امتحان در حدود 3000 تن از طبقه اوناس و ذکور اشتراک کرده که 3000 تن ما میتونیم 350 تن از طبقه اوناس و ذکور در این امتحان ما جذب بکنیم و این 350 تنه که ما جذب میکنیم در رشته های مختلف است که از قبیل نرسینگ عالی است، قابلگی است و همچنان دپارتمنت رادیولوژی ما جذب داریم. د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت پلاوي وویل چې د کانکور د نمایندانو د رقابتي ازموینې بهیر په شفاف ډول ترسره شو او په مرکز کې به ورته د طبي علومو په بیلابیلو برخو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. انشالله که امتحان شفافیت داره. امتحان ما بسیار خوب وجه کوشش میکنیم که گرفته شه و این پارچه بعد از این که امتحانشان ختم میشه با حضور داشت هیئت محترمی که از قماندانی امنیه می باشه، از ولایت می باشه و ریاست صحت عامه باشه، اینا در مجموع مورولوگ میشن و اینا به مقام محترم وزارت صحت عامه انتقال میکنه. د بلخ ولایت مقام مرستیال په دغه ولایت کې د کورنیو، ټولنیزو او روغتیایي ستونزو د حل لارې ته اشاره وکړه او د مزار شریف ښار له ټولو نارینه او ښځینه ګډونوالو څخه یې وغوښتل چې د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره جدي کار وکړي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د کانکور ازموینې لپاره د نمایندانو له ډلې به 350 تنه د بلخ د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي علومو په څانګه کې ومنل شي. په مزار شریف ښار کې د بلخ زیبا تر سرلیک لاندې 15 ورځنی صنعتي او تولیدي نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د کورنیو تولیداتو د ودې او پراختیا په موخه جوړ شوی و. چارواکي وایي چې هیوادوال باید له کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلي. د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي چې د دغه نندارتون په لاره اچول د ملي تولیداتو د ودې او پراختیا او صنعتکارانو د ملاتړ په موخه دي. په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلینو د ملي تولیداتو د ودې او پیاوړتیا په موخه د دا ډول نندارتونونو جوړول ګټور وبلل او د صنعتکارانو څخه یې د خپل ملاتړ اعلان وکړ. ما باید کوشش کنیم که مملکت خود را از احتیاجی، از فقر خلاص بکنیم. باید صنعت و زراعت خود رشد بدیم. امیرالمومنین کشور همیشه حسرت کار ما که هر فرمایش را از صنعتکار نام بردن و حمایت کردن. ما با تولیدات شما احترام میگذاریم، با تولیداتی که در افغانستان تولید میشه. این افتخار افغانستان ماست. له بلې خوا یو شمېر صنعتکارانو هم دغه ډول نندارتونونه مهم یاد کړل او د اسلامي امارت له مسؤلینو یې وغوښتل چې د دغسې نندارتونونو لپاره د مناسب ځای په نظر کې ونیسي. راه اندازی رقم نمایشگاه هم به تولیدات وطنی خیلی مفید است، به خاطر که ما میتونیم همین تولیدات وطنی خود به نمایش بگذاریم. ما از حکومت خواهان ازی هستیم که همچون نمایشگاه ها باید دایر گردد تا باشد که تولیدات داخلی ما به نمایش گذاشته شود و همچنان باعث رشد و انکشاف صنعت تولیدات داخلی شود. این نمایشگاه از خود یک نقش مهمی داره. هموطنان عزیز ما که میبینن محصولات ما را فکر میکنن این محصول خارجی است. این نمایشگاه سبب میشه که هموطنان عزیز ما میفهمن که همین محصولات تولید وطن است. از محصولات وطن استفاده میکنن و گراف اقتصاد وطن ما بالا میرن. د یادونې وړ ده چې په دغه نندارتون کې د وطني تولیداتو 70 غرفې نندارې ته وړاندې شوې چې د مینوالو پر مخ به د 15 ورځو لپاره خلاصې وي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د پولیسو د 5مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د غلا په جرم د 3 کسانو د نویل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې له دوی څخه یو غلا شوی موټر او یو شمېر موبایلونه هم ترلاسه شوي دي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان د امنیت د تامینولو او د امنیتي ننګونو د مخنیوي په خاطر د وروستیو فعالیتونو په اړه خبرې وکړې او وویل چې د 5مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې 3 تنه د خلکو د وسایلو او مالونو د غلا په تور نیولي دي. از اثر تلاش‌های نیروهای امنیتی حوزه 5 اینا دستگیر شدن و با پنجه قانون سپرده میشه.
با این سارقین که هست یک عرضه موتر و بعضی از وسایل خانه ها که اینا از مردم سرقت کرده بودن گرفتار شده. په ورته وخت کې یو شمېر خلکو په دغې برخه کې د امنیتي مسؤلینو هڅې وستایلې او د دوی دندې مهمې او ارزښتناکې وبللې. این موتر استاد شد، 2 نفر از موتر پایین شدن، آمدن یکیش تفنگچه گرفت سر ما، دیگه‌ش هم تلفن‌های مرا گرفت از پیشم. باز اهلی منطقه هم یکی چند نفر اینجا خبر شدن، اونا رو تفنگچه سر اونا کشید، اونا فرار کردن. دیروز ساعت 11 بجه بود، من خودم در خانه نبودم که برای من زنگ آمد که خانه در دو زده همسایه برای من زنگ زد. من دفعتا دوازه امنیتی راپور دادم و بعد از 1 ساعت 1.5 ساعت دیگه با تلاش نیروهای امنیتی خصوصا امارت اسلامی بعد از 1 بجه برای من زنگ زدن که بیان مسارقین برتان پیدا کردیم. از نیروهای امنیتی امارت اسلامی تشکری میکنم چون اونا به خانم فضای مرفه را آرامی را آماده میسازن، چون همین سارقینی که اینا دزدی کردن اینا خودشان هم شاید گفته باشن به سطح شهر اینا تا دزدی کردن، اینا تونستن اونا رو دستگیر کنن و اشیایی که از مردم دزدی کرده بودن بهشان دوباره برگردانن. واقعا جای تشکری داره. د بلخ ولایت د امنیه قماندانۍ د 5مې امنیتي حوزې آمر وایي له سرغړونکو سره به جدي او قانوني چلند وکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو امنیت ګډوډ کړي. خلکو نه غوښتنه ده چې د خپل مجاهدین ورونو سره اوږه په اوږه ودرېږي او پوره همکاري وکړي تر څو د جنایتکارانو ته نور د زمینه د غلا او د فساد او د شکمارۍ برابره نشي. بیا ویلو دې پاتې نشي چې په دې ولایت کې د جنایي جرمونو ګراف د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم شوی دی. په مزار شریف ښار کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره عربستان هیواد ته د تلونکو حاجیانو د اسنادو د څیړنې او ارزونې بهیر پیل شو او سږ کال به نږدې 700 تنه حاجیان له بلخ ولایت څخه سعودي عربستان ته ولاړ شي. د بلخ ولایت د حج اوقاف رئیس له ملي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د بلخ ولایت ټولو حاجیانو اسنادونه ارزیابي او ترڅنګ یې حاجیانو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. مردمایی هستند که در 94 و 95 96 500 دلار در حکومت تقسیم چی در بانک تسلیم کردن به خاطر حج و بعضیا 1000 دلار تسلیم کردن. این اون ما قسطی اول میگیم. این حالی امو آی سیوا چون که امو آی سیوا میروند ثبت نام جدید خو نیسته. همدارنګه سږ کال به نظر په سهمې د بلخ ولایت څخه به 661 حاجیان سعودي عربستان ته د حج لپاره ولاړ شي او له دې جملې څخه به 19 تنه به د دغه ریاست استادان وي چې رهبري او مدیریت به کوي. بعد از امتحان گرفتن از ولایت بلخ تقریبا 19 نفر معلم انتخاب شد، کسایی که کامیاب شدن. این معلمین فعلا رفتن در حاجی کمپ کابل سمینار روان است که روز شنبه شروع شده تا صبح امکان داره که خلاص شود. بعد از باز همین 19 معلمی که در کابل سمینار به اصطلاح داده شدن اونا میان در اینجا و انشالله باز برای حجاج اینجا شروع میشه سمینار که به اونا با درس داده میشه. له بلې خوا بیا حاجیان د بلخ ولایت د حج اوقاف ریاست له فعالیتونو څخه خوښي څرګندوي او رضایت ښایي. د یادونې وړ ده چې سږ کال به د افغانستان نه 10,000 حاجیان د خدای کور ته ولاړ شي. له دې جملې څخه به 611 د بلخ ولایت څخه وي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا او د دې مهال خبرونه تر بیا ښې چارې.